بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. دا زموږ وروستۍ ویډیو ده، هغه ویډیوګانې چې د عمر په اساس باندې ما شروع کړې وي چې تاسو ته مې په هغه کې مشورې درکولې. نو تر 40 کلنۍ پورې که چېرته ستاسو عمرونه وي ما تاسو ته مخکینۍ مشورې درکړې دي، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیوګانې وګورئ. ډېرې ګټورې ویډیوګانې دي. نن وروستۍ ویډیو ده او دا ویډیو د دې په اړه باندې ده چې زموږ ستاسو عمر چې 40 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي که نه تر 50 کلنۍ پورې او یا هم له هغه نه بعد له هغه نه وروسته کوم کارونه باید موږ تاسو وکړو، کوم کارونه په نظر کې ونیسو. نو دا هم مهمې خبرې دي. دا چې زما عمر هم له 40 کلنۍ څخه اوښتی ده، دا شیونه ما هم په نظر کې نیولي دي او هغه خبرې چې ما تاسو ته مخکې کړي دي الحمدلله په ډېرو باندې ما په خپله باندې هم عمل کړی ده. صرف خبرې نه دي چې زه تاسو ته در اورومه، بلکې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله ما پرې عمل کړی. زه توانېدلی یم چې کار ورباندې وکړم، ځکه خو یې له تاسو سره د خیرخواهۍ له نیته، د خیرخواهۍ له ادرسه تاسو سره هم شریکوم. نو که د چا عمر 40 کاله شو یا له هغه نه واوښته د خیره، یو څو مهم کارونه دي چې باید دی ورته متوجه شي. اولنی کار دا ده چې مضبوطه کورنۍ باید دی رامنځته کړي. دی باید یو قوي کورنۍ ولري. صحیح شوه؟ قوي کورنۍ دا ډیره مهمه ده. مهمه د دې په خاطر ده چې که چېرته زموږ ستاسو کورنۍ ضعیفه وي که نه، مطلب دا چې موږ تاسو په جنجال کې یو، زموږ ستاسو آینده خرابېدلی شي، الله دې نه کړي موږ تاسو تکې تنها پاتې کېدلی شو. دا لرې خبره نه ده. شاید داسې وخت به موږ تاسو راشي چې بیا تکې تنها په دې کور کې پاتې شو، یا یوازې ته او ستا ښځه دا په کور کې پاتې شي، بچي له تاسو نه لاړ شي. صحیح شوه؟ دا ډېره مهمه ده. لورګانې خواص هم ځي، خو دغه زمن هم کېدی شي له تاسې نه لاړ شي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ تاسو یو قوي کورنۍ ولرو. داسې کورنۍ چې په هغه کې صمیمیت وي، په هغه کې په یو بل باندې اعتبار او باور وي، له زړه نه یو بل سره باید مینه وي. کورنۍ موږ تاسو ته اولویت لري په خپل ژوند کې. که چېرته موږ تاسو کورنۍ له لاسه ورکړه، د دې مطلب دا ده چې موږ تاسو زښته ډېر شیان له لاسه ورکړل، زښته ډېر شیان. تکې تنها ژوند کې انسان ته مرضونه، تکلیفونه، ډیپریشن پیدا کېږي، خفګانونه، لانجې، همیشه لپاره دعوې، ګناهونه، مسافري، دا هر څه پکې راځي. نو دا ډیره مهمه ده. دا عمر د دې تقاضا کوي چې موږ تاسو باید یو محکمه باثباته کورنۍ ولرو. داسې کورنۍ چې په هغه کې د تل لپاره راشه درشه وي، ناسته پاسته وي، مینه او محبت وي، ښې اړیکې وي او له یو بل نه ځارېدل وي، یو بل ته ډوډۍ کول وي او د یو بل حالاتو نه ځان خبرول وي، د یو بل په درد باندې لګېدل وي چې اوس زه د خپلې ښځې په درد ونه لګېږم، ښځه زما په درد ونه لګېږي، زه د خپل اولاد په درد ونه لګېږم که نه، اولاد زما په درد ونه لګېږي، زه له خپل بچي سره جوړ ونه اوسم، هغه زما سره جوړ ونه اوسي. خبره خرابه شوه که نه. اخر ته جوړېږي چا سره؟ پردیو خلکو سره اوس ځان جوړوي، پردیو خلکو سره اړیکې ښې کوې، پردیو خلکو ته ځان مخې ته کوې. نه، اول خو ستا دا کورنۍ ده چې ته باید له دوی سره جوړ واوسېږي. که دوی سره وران شوې، مطلب دا چې د هېڅ څوک ستا په درد نه لګېږي په دې دنیا کې. نو ډېره مهمه ده چې موږ تاسو په دې عمر کې یوه قوي کورنۍ ولرو. په دنیا کې ډېر داسې خلک شته دي که تاسو ولولئ نو حیران بشئ چې څومره تکړه خلک، څومره مشهور خلک، څومره مالداران خلک، هغوی بالآخرت د دقې کورنۍ له لاسه، دا چې دوی قوي کورنۍ نه درلودله، په دې برخه کې دوی ناکام شوي وو، نو دوی په ژوند کې ناکامه شول. چا خودکشي کړې ده، چا شراب و نشو تماشو ته مخه کړه، او څوک لیونیان شول، څوک وتښتېدل، در په دره شول. ډېره مهمه ده چې په دې عمر کې موږ تاسو فکر وکړو چې څنګه یو قوي، څنګه یو محکمه مضبوطه کورنۍ په خپل ژوند کې رامنځته کولی شو، تر څو انشاءالله ګډ پاتې شو، مطمئن پاتې شو او باعزته پاتې شو. دویم مهم کار چې باید په دې عمر کې موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې باید موږ تاسو په دې عمر کې خپل اولاد په پښو باندې ودرو. دا ډېره مهمه ده. خپل اولاد غم باید وخورو. داسې که هغه د تعلیم له لارې وي، که د کاروبار له لارې وي، د تجارت له لارې وي، یا که د واده له لارې وي، که د یو کور رامنځته کولو له لارې وي، ډېره مهمه ده. ځکه اولاد ته لاس ورکول دا د دې باعث ګرځي چې موږ تاسو په آینده کې سرلوړي وګرځېږو. که نن موږ تاسو اولاد ته لاس ورکړه که نه، او رښتیا مو سم جهت ته توجیه کړل، په سمه لاره مو روان کړل که نه، نو یقینا دا اولاد آینده کې خو لیونیان نه دي که نه، او نه څه روبوټ دی، دا احساس لري، ضمیر لري. دا وایي پلار زه دې ته را رسولی یم، هغه تا بیا نه هېروي ای پلار.
خو که تا وویلې چې یاره بس هر څه زما دي، هر ورځ د زوی سره په جنجال یې پیسې راولېږه، پیسې راونه لېږل عزت ورسره په جنګ یې، عزت یې ته نه کوې، کنځاو یې ته کوې، ښځه یې ته وهې، ماشومانو د خپل اولاد د ماشومانو غم د تا سره نشته. یعنې خپل اولاد ته د کاروبار نه برابر کړی، ژوند یې ورته نه ده جوړ کړی. نو مطلب دا چې د دې اولاد نه څنګه ته سبا ته تمه لري چې دغه اولاد سبا ته تا ته راجګ شي، لاسونه پورته کړي، دعا درته وکړي، ستا په نامه باندې یو شی جوړ کړي چې تا پسې اجرونه او ثوابونه روان وي. دغه اولاد خو تا متنفره کړ له خپل ځان نه، دا سره خو تا دښمني اعلان کړې ده. په ځای د دې چې دوستي ورسره اعلان کړي، ځان ورته خیرخوا ثابت کړي، تا خو دښمن ځان ورته معرفي کړ. بس شپه ورځ دښمني ده او جنجالونه دي او جنګونه دي او یوازې خپل غم در سره ده. نه، په دې عمر کې باید انسان خپل غم دومره ډېر ونه خوري، د اولاد غم وخوري چې انشاءالله دوی په آینده کې چاته محتاج نه شي، ذلیله نه شي، خوار نه شي، بدنامه نه شي، او دوی آینده کې چاته له وطنونو نه الله مکړه ورک نه شي، ته کې تنها نه شي، ډیپریشن ورته پیدا نه شي، غریبان نه شي، بې اولاده نه شي، په عزت سره ژوند مخکې بوځي دی او د ده دا کورنۍ. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ تاسو اولاد په پښو ودرو، ځکه دا زموږ ستاسو لپاره صدقه جاریه ده. صرف اولاد راوړل او همداسې خوسې کول دا څنګه صدقه جاریه کېدلی شي؟ صدقه جاریه خو په وخت کې کېدلی شي چې موږ د دوی غم وخورو، نو دوی نیک صالحه وي، سبا ته دعا هم راته وکړي، زموږ په نامه باندې یو قرآن شریف واخلي او مسجد کې کېږدي. فرضاً مثال درته در کوم که نه، زموږ په نامه باندې یو شی جوړ کړي، یو دکان جوړ کړي او په آینده کې اجرونه او ثوابونه خلکو ته رسیږي، نو دغه اولاد به صدقه جاریه وي. داسې اولاد باندې څه کوئ د الله بندګانو چې فقط راوړي مو دي او نور خبر نه یې، نه له اخلاقو خبر یې، نه له ایمان نه خبر یې، نه له اسلام نه خبر یې، نه له کاروبار نه خبر یې چې دا په حلاله باندې دا ژوند دې مخکې روان کړی دی او په حرامه. زما د بچي مشکل څه شی ده، دا له کوم ځای نه ډېر کړېږي، دې نه باید موږ تاسو خبر واوسېږو که نه. موږ تاسو ته الله عمر را کړی، عقل را کړی، تجربې را کړي، مال را کړی، نو مهمه دا ده چې باید موږ تاسو د خپل اولاد له ځانه سره راوچت کړو انشاءالله. ځکه زموږ ستاسو اولاد چې که موږ یې غم ونه خورو که نه، نو بل څوک به راشي او د دوی غم به وخوري. په دې عمر کې ډېره مهمه خبره چې موږ تاسو باید ورته متوجه شو، هغه دا ده چې باید د جاریه صدقې په اړه باندې فکر وکړو چې څنګه په دې را روانو 10 کلونو کې انشاءالله، 15 کلونو کې انشاءالله کوم یو کار داسې موږ کولی شو چې هغه تر زښته ډېر وخته پورې پاتې شي، که هېڅ نه وي 100 کاله، 200 کاله، 300 کاله خو باید پاتې شي، تر څو اجرونه او ثوابونه یې موږ پسې را روان وي. زموږ ستاسو عمرونه خو لنډ دي، خو الحمدلله داسې کارونه موږ ته اسلام راښودلی دي چې دغه عمر کولی شو ډېر زیات یې اوږد کړو، حتی موږ له خپل مرګ نه پس هم ژوندي پاتې شو. جسمن خو به موږ مړ یو، خو کارونه به موږ داسې کړي وي، داسې کارونه به موږ کړي وي چې نورو خلکو ته ګټه رسیږي، نور خلک ترېنه فایده اخلي. اوس که هغوی زموږ څوک یاد کړي کم یاد کړي، یاد نه کړي، که څوک راته دعا وکړي که یې نه کړي، بیا هم هغه میتر موږ پسې لګېدلی او اجرونه او ثوابونه موږ پسې را روان دي. د دې مثال داسې ده لکه یو کتاب سړی ولیکي. تاسو یقین وکړئ زه یو نفر پیژنم چې 800 کاله مخکې یو کتاب لیکلی ده، خو تر نن ورځې پورې په سلهاو نه، په زرهاو نه، په لکاو کاپیانې هر کال چاپیږي، خپریږي. د احادیثو وړکی کتاب ده، واړه واړه ماشومان، غټان، لویان، دعوتګران دا ټول ترې استفاده کوي. څومره غټ کار شو، په دې کتاب باندې هغه مصرف کړی ده، پیسې پرې لګولي دي، سرمایه ګزاري نه، هغه خپل علم موږ ته پرېښی ده، تر نن ورځې پورې هغه اجر او ثوابونه هغه پسې ور روان دي. ځوانان په پښو درول، ځوانان تربیه کول، ځوانان سم جهت ته سوق کول، هغوی د کاروبار زمینه برابرول، دا صدقه جاریه ده. ته چې یو ځوان په پښو باندې ودرې له ځانه سره هغه تربیه کړي، ویې روزې، لاره ورته وښیې، ټریننګ ورته ورکړي، هغه آینده کې خودکفا شي، په کاروبار باندې شي، دا تا فامیلونه ته نجات ورکړه. آینده کې د همدغه ځوان سره څو نفره، 3 نفره، 15 نفره، 10 نفره، 20 نفره ورسره یو ځای کار کوي او دا ستا لپاره اجر او ثواب جوړیږي او صدقه جاریه ده. تاجران روزل سبحان الله، په ټولنه کې تاجران زیاتول، کاروباري خلک زیاتول چې هغوی خپله حلاله نفقه وګټي. دا نفقه چې هغه خپل اولاد ته وړي، دا داسې ده لکه تا چې د ده په اولاد باندې صدقه او خیرات کړی وي. یو تاجر چې تجارت شروع کوي که نه، په تکې تنها ځان باندې شروع کوي، نه،
هغه سره په لسهاو په سلهاو خلک آینده کې مصروفه کیږي. دا ټول اجرونه او ثوابونه تاسو پسې روان دي. نو په دې ټولنه کې که چېرته تاسو کاروباریان یئ، ماشاءالله تاجران یئ، نور خلک له ځانه سره مصروفه کوي، خو ټول هم ځان سره مه قیدوئ. صحیح شوه؟ تجربې ورکوي، مهارتونه ورکوي، زړونه ورکوي. تاسو بې خلکو نه پاتې کیږئ، بې کارمندانو. خو لیکن دغه خلک راپورته کوي، دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده، تر څو پورې چې دوی مخکې روان دي انشاءالله په ژوند کې ستاسې اجرونه او ثوابونه هم مخکې روان دي. کمپنۍ جوړې کوي، شرکتونه جوړ کوي. یو عالم وایي د شرکتونو او د کمپنیانو جوړول دا دومره اجر او ثواب لري لکه د مسجدونو جوړولو. لکه یو مسجد چې جومات جوړ کړي، جومات جوړول دا صدقه جاریه ده. دلته ما تاسو ته لیکلي دي، تر څو پورې چې په هغې کې خلک عبادت کوي، اجر او ثوابونه تاسو پسې روان دي. خو سبحان الله یو څوک چې کمپنۍ جوړه کړي، شرکت جوړ کړي، د دې هم اجر او ثواب له جومات نه ګورئ کم نه ده، له جومات نه کم نه ده، بلکې د جومات سره برابر ده. شیخ غزالی رحمه الله دا خبره کړې ده. ځکه په دې سره لکه څنګه چې جومات سره د مسلمانانو دا ستونزه حلیږي چې د مسجد او د جماعت لپاره یو سرپناه، یو بهترین ځای، آرام ځای، دغه رقم له کمپنۍ سره هم د صلحه او د زرحه او د لکاو خلکو مشکل حلیږي. مسلمانان خود کفا کیږي، مسلمانان پرمختګ کوي. نو کمپنۍ جوړول، شرکت جوړول، کارخانه جوړول دا دومره اجر او ثواب لري لکه د مسجدونو. بلکې افغانستان کې شاید تر دې هم زیات اجر او ثواب ولري، ځکه ضرورت او اړتیا ورته ډیره زیاته ده. همدارنګه مکتب جوړول، سبحان الله، مکتب کې خلک درس وایي، مدرسه جوړول، صحیح شوه، یو تعمیر جوړول چې په هغه کې خلک ورځ تر بلې کسب زده کوي، مهارتونه زده کوي، خیاطیانې زده کوي، موبایلونه زده کوي، نور شیونه، کمپیوټر زده کوي، نور مهارتونه زده کوي. د دې اجرونه او ثوابونه تاسې پسې روان دي. الحمدلله ما هم مکتب جوړ کړی ده. زه یقین لرم چې الله جل جلاله به دا تر سوونو کلونو به رسوي او ما پسې به هم اجرونه او ثوابونه را روان وي. ما په خپله باندې یوې قاعدې نیت کړی ده، لیکلې مې ده ټوله الحمدلله، خو دا شاوخوا 80 صفحې شوې ده. زه کوشش کوم انشاءالله چې دا را لنډه کم، مختصره کم، ځکه چې بیا خلک یې اخیستلی بې نه شي. دا قاعده چې ما لیکلې ده د اذان قاعدې په نامه ده. دا به زما لپاره صدقې او جاریه وي، 100% صدقې جاریه به وي انشاءالله. او دا قاعده به دومره مشهورېږي لکه نوراني او دا نورې قاعدې چې مشهورې شوي دي. دا ما د دې په خاطر لیکلې ده چې دا زما د اجرونو او ثوابونو لپاره یو بهترینه ذخیره شي، او سونو زرهاو کلونه ما پسې انشاءالله دا را روانې دا اجر او ثواب. ځکه زه حیران یم هغه چاته چې دا قاعده یې لیکلې ده او اوسه پورې ماشومان یې هم زده کوي، مشران یې هم زده کوي، بیا قرآن تلاوت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه پسې به څومره اجرونه او ثوابونه روان وي؟ ما پسې به هم انشاءالله دغه رقم اجرونه او ثوابونه را روان وي. زه د دې قاعدې له لارې یوه افغانۍ هم نه ګټم، دا ما په ځان باندې ناروا کړي دي. خو د دې اجرونه او ثوابونه به انشاءالله د قیامت تر ورځې پورې ما پسې را روان وي. دا ډیزاینینګ یې پاتې ده چې ډیزاین شي نو انشاءالله چاپ بشي او تاسو به هم شاهدان یې، انشاءالله تر تاسې به هم در رسیږي. همدارنګه ما په خپله باندې اراده کړې ده چې ښځو ته کتاب ولیکم. دا مخکې هم ما په ویډیو کې ویلیو، دا به یو جامع کتاب وي، په دې کې به د ښځو هر رقم مسائل وي، د ښځو اړوند. ښځې به نه محتاجه کېږي چې بل کتاب پسې یا بل چیرته لاړې سي یا چا نه پوښتنه وکړي. په دې کتاب کې به د ښځو هر رقم مسائل موجود وي، که د اولاد تربیت ده، که د دوی خاص مسائل دي، فقهي مسائل دي، هغه که د ښځې او د خاوند حقوق دي، هغه که د یو کاروبار پیدا کول دي، ځان لپاره حلال نفقې پیدا کول دي، نور داسې ډیر زیات مسائل د دوی د ښکلا مربوط دي، د دوی د جسم مربوط دي، د دوی د همسایګانو د نورو ښځو مربوط، دا ټول به انشاءالله په دې کې موجود وي. دا به ډیر وخت واخلي خو انشاءالله یو وخت کې به چاپیږي او دا به هم زما لپاره صدقه جاریه ګرځي. ماشومانو لپاره مې انشاءالله اراده کړې ده چې یو چینل جوړ کړم. الله جل جلاله توفیق راکړي، که ما خپله جوړ نه کړم بل چاته به جوړ کړم، مکمل به ورسره همکاري وکړم تر څو هغوی د ماشومانو لپاره بهترینې تعلیمي ویډیوګانې انشاءالله او دینی ویډیوګانې واچوي په یوټیوب کې، تر څو خلکو ته ورسیږي او انشاءالله د آینده نسل ماشومان ترنه استفاده وکړي او په ښه طریقه باندې انشاءالله دوی وروزل شي. الله جل جلاله دې ماته توفیق راکړي او انشاءالله که دا مخکې لاړه دا به هم یو بهترینه صدقه جاریه وي چې زه به یې په خپل ژوند کې انجاموم.
دریم نمبر کار نه بلکې څلورم نمبر کار چې باید موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې په دې عمر کې باید خپل کاري وخت کرا راکم کړو ځکه امکان نه لري چې زموږ ستاسو انرژي له دې نه بعد زیاته شي بلکې په راکمېدو ده. نو د دې په خاطر باندې موږ نشو کولی چې ډېر زیات کار وکړو. باید خپل مسؤلیتونه خپل مصروفیتونه او کاروبارونه څه لږ راکم کو. د دې پر ځای باندې یعنی کاروبارونه راکم نه کو بلکې د خپل مسؤلیتونه راکم کو. د خپل کارونه باید د یو ټیم ته وسپارو. قوي ټیم باید موږ جوړ کړو چې هغه زموږ د کارونه هندل کړي، راپورټ کړي او زموږ د موجودیت نه بغیر هم پر مخ باندې بوزي. ځکه ټول عمر یو انسان نشي کولی چې یو کار پسې ونیخلي کوو سړی بوډا شي او بیچاره بیا هم لګیایي که نه سختیانې برداشت نه. په اخر د عمرونو کې باید موږ تاسو آرام شو. تر 50 کلنۍ باید موږ یو قوي ټیم جوړ کړی وي چې هغه زموږ او ستاسو دا کارونه بوزي، موږ فقط نظارت وکړو او د کیفیت متوجه واوسیږو. دا ډیره مهمه ده ځکه تر اخر تر عمره پورې هغه کارونه چې موږ اوس انجامو نشو کولی، دا چې انرژي راکمیږي باید دغه سره سم موږ تاسو خپل کارونه او دندې هم راکمې کړو تر څو انشاءالله د الله جل جلاله د عبادت لپاره کافي وخت ولرو او انشاءالله په آخر د عمر کې بیا محتاج ونه اوسیږو، سرګردانه نشو. ځکه یو مرضونه زیات شي، بل تشویشونه، بل کمزورتیا راشي، نو هلته چې بیا کارونه هم په موږ تاسو باندې دنیوي ډېر زیات وي، نو بیا شاید له موږ تاسو نه دا ژوند او دا زندگی ګډه وډه شي. 5 نمبر کار هغه دا ده چې د الله جل جلاله سره باید په دې وخت کې دوستي وکړو. نه صرف وکړو بلکې اعلان وکړو. که چېرته موږ تاسو له الله جل جلاله سره په دې عمر کې محبت ونه کړو نو آخر څه وخت به وکړو؟ په دې عمر کې باید موږ تاسو د الله جل جلاله سره د زړه له اخلاصه مینه او محبت وکړو. ځکه الله جل جلاله هغه ذات ته چې زموږ له پیدایش نه وړاندې هم له موږ سره و، اوس هم له موږ سره ده او په آینده کې به هم له موږ سره وي. په هغه وخت کې به هم له موږ سره وي چې زموږ به نام و نشان نه وي. په هغه وخت کې به هم الله جل جلاله له موږ سره وي. نو دا ذات یقینا په دوستي باندې ارزي او د دې سره دوستي کول دا هیڅ وخت کې هم انسان نه خرابوي. یقینا چې د الله سره دوستي کول دا موږ تاسو باندې هر غم اسانه کوي، هر پریشانی په موږ باندې سپکوي. کله الله سره مو دوستي وکړه هیڅ کله به موږ خراب نشو، نه به له چا نه وویریږو او نه به غمجن شو. الله جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یقینا دی الله جل جلاله چې کوم دوستان دي نه به هغه وویریږي چیرته او نه به غمجن شي. نو چې ته د الله سره په دې عمر کې دوستي اعلان کړې، له الله سره محبت وکړې، نو بیا په تا باندې هر عبادت آسانه کېږي، هر ستونزه په تا باندې آسانه کېږي، هر درد په تا باندې بې درده کېږي. هېڅ قصه کې به نه عمر دې تېرېږي، بوډا کېږي، زه قصه کې به هم نه. شکر به وباسي چې الحمدلله، فخر به کوي چې زه د الله دوست یم او الحمدلله زه الله نه راضي یم، زه د الله شکر گزاره یم، زه په الله باندې ښه ګمان کوم. الله جل جلاله زما دوست ده، الله سره زه محبت کوم او الله جل جلاله سره چې څوک محبت وکړي هغه ګوره نه خوارېږي او نه تنها پاتې کېږي. ډاډه ژوند به کوو، په قصه کې به هم نه یو د تاوانونو، د لانجو، د زلزلو، د انقلابونو، د دې او د هغه په قصه کې به هم نه وو. ځکه موږ تاسو داسې یو قوي ذات سره اړیکه جوړه کړې ده چې هغه اړیکه نه خرابېږي، نه خرابېدونکې ده، نه موږ خرابېږو نه هغه اړیکه خرابېږي. د تل لپاره به عزتمن او سرلوړي اوسېږو انشاءالله. د توبې لپاره بهترین وخت ده. که چا توبه نه وي ویستې، توبه دې وباسي الله جل جلاله ته له ټولو خپلو ګناهونو نه. هغه ګناهونه چې موږ کړي دي موږ باید الله جل جلاله ته په رښتیا سره توبه وباسو. الحمدلله دا یو بهترینه دروازه ده چې اسلام زموږ او ستاسو په مخ باندې خلاصه کړې ده. د توبې غټه فایده دا ده چې موږ تاسو ذهناً منټلی آرامه کیږو، مطمئن کیږو چې الحمدلله پخوانی چې کوم ریکارډو هغه ټول ختم شو، هغه مسح شو، بس نوی ریکارډ شروع شو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې توبه وباسي دا داسې ده لکه بالکل چې ګناه نه کړي. هیڅ ګناه موږ تاسو په هغو باندې نشته کله چې موږ تاسو توبه وویسته.
نو غم لاړه، درد لاړه، تشویشونه لاړل، پر ځای خوشحالي راغله، اطمینان راغی، ډاډګیرنه راغله، سکون راغی. الحمدلله د الله جل جلاله سره په مینه او محبت کې دا ټول هر څه زموږ ستاسو لاس ته راغلل او زموږ ستاسو منګولې ډکې سوې. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په واقعي ډول باندې له الله جل جلاله سره مینه او محبت وکړو. ګورئ په اخره کې دا خبره ده چې باید فکر وکړو چې موږ او تاسو چې کله وفات شو او له دې دنیا نه لاړ شو، نو تر څه وخته پورې او په کوم نامو باندې به موږ او تاسو یادېږو. ډېره مهمه ده. نن چې ما تاسو ته مخکې فقط د یو عالم نمونه درکړه چې 800 کاله بعد دومره موده کې هغه یادېږي، نن یې هم موږ یادو او خدای خبر چې تر کومه عمره پورې به د هغه نوم یادېږي. فکر وکړئ 800 کاله د هغه یاد کېږي او نن ورته دعاګانې کېږي، رحمه الله انسانان ورته وایي الله دې ورباندې ورحمیږي، په سلهاو په زرهاو خلک هغه ته دعاګانې کوي. نو ته هم لږ فکر وکړه چې تا ته به څومره وخت خلک دعاګانې وکړي او څوک به درته دعاګانې وکړي، څوک به دې څنګه یاد کړي، په ښه نامه که په بد نامه خلک به درته دعا وکړي که خلک به درته ښېرا وکړي. دا خلک ګوره دا ټول شهدا دي، ګواهي ورکوونکي دي. که دا خلکو ګواهي ورکړه دا دلیل د دې خبرې ده چې دا انسان بهترین انسان او الله جل جلاله به هم انشاءالله ورته بښنه کوي. خو که دې خلکو الله دې نه کړي سرچپه ګواهي ورکړه چې نه دا انسان دا او دا انسان دا او دا انسان دا، نو بیا دغه انسانان ګوره ګواهان دي د الله جل جلاله پر وړاندې او د دې انسانانو ګواهي چې په دې دنیا کې غلطه ګواهي ورکړه، تاسو څه فکر کوئ چې الله جل جلاله به تاسو سره څنګه معامله کوي. الله جل جلاله دې په موږ او تاسو ټول باندې خصوصي رحم وکړي او الله جل جلاله دې آساني معامله را سره وکړي او الله جل جلاله دې دا باقي عمر چې موږ تیرا کړی دا په خیر او په عافیت سره الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې تیر کړي او په خوشحالۍ سره دې الله جل جلاله موږ او تاسو خپل ځان ته چې کله ورګرځوي، الله جل جلاله دې په داسې حالت کې موږ وګرځوي چې رحم را باندې کړی وي، مطمئنه واوسیږو او ملایکې راشي د مرګ په وخت کې او موږ تاسو ته زیری راکړي د یو خوشحاله او آرامه ژوند په هیله.